अगर मुझे कुछ हुआ पूरी कौम को ये बोलना चाहता हूँ कि मेरे जिम्मेवार वही हुकूमत अल-यमीन गंडापुर है। अगर मुझे कुछ हुआ तो उसका जिम्मेवार हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा और अमीन अली गंडापुर होगा. دا د مازجاني کم اخیرنی میسج چې دی هغه و تاسو واوریدو. یعنی که مونږ وګورو وزیر اعلی خیبر پښتونخوا د هغې سره ملاقات کړی و، خو داسې څه پیشرفت یا داسې د زړه راښکونکې څه خبره پکې نه وه شوې چې په هغه نسبت سره مونږ ووایو چې آیا واقعي امین علي ګنډاپور چې دی هغې په دې کې څه قدم ایښودی او انډیا طرف ته د هغې کوم علاج چې و هغه سټارټ شوی و. داسې چل دی چې پرون د شپې کم د دې مرګ چې کېدو د هغې نه یو ګنټه مخکې دیو ته د انډیا کمې ویزې چې دي هغه جاري شوي وي، کم میډیکل ویزې او هلته د علاج کولو کم بندوبست چې دی هغه هم شوی و په انډیا کې، خو الله تعالی ته منظوره نه و. په دغه ټایم کې چې کم دی د هغې نه ساه وختو او هغه وفات شو. اوس کم خلک چې وایي دا ویزې چا کړي دي، نو په هغې کې داسې د حکومت کردار نشته چې په هغه نسبت سره بیا مونږ ووایو چې دا وزیر اعلی کړي یا بل چا کړي. پلار ورسره کم یو صحافي چې دی هغې منډې ترلې والي دي، په هغه منډو ترلو سره چې کم دی د دې هغه ویزې هغه مخ په وړاندې تللي دي. بس الله تعالی دې وبخي او الله تعالی دې کم مور او پلار ته چې کم دی هغه صبر ورکړي. دغه ویډیو به تاسو سره هم شریک کړه، انشاءالله بل ویډیو کې ملاویږو. الله حافظ.